ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د پاکستان د پوځ پخوانی لوی درستیز او دیکتاتور جنرال پرویز مشرف چې له اوږدې ناروغۍ وروسته یې د جنورۍ میاشتې پر 5مه نیټه د دوبۍ په امریکن روغتون کې ساه ورکړې وه، پرون یې د کراچۍ د ملیر کینټ په پوځي هدیره کې له پوځي اعزاز سره خاورو ته وسپاری. د نوموړي په وروستیو رسوماتو کې د پاکستان د پوځ د ګاډي قومندې مشر جنرال شمشاد ساحر او نورو لوړپوړو پوځي او سیول مشرانو ګډون درلود. یاده دې وي چې نوموړی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو جنجالي ولسمشر ګڼل کیږي، چې نوموړي په کال 1999 کې د هغه وخت له لومړي وزیر میاں نواز شریف څخه د یوې کودتا په ترڅ کې واک ترلاسه کړی و، چې له هغې وروسته بیا تر 2002 پورې په واک کې پاتې شو. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.